ناستو دا د پښتو نصف ځوانان ناستو دغه ناستو نو هغې پسې د فیاض خشکي پروګرام نو بدر علي صاحب چې تقریر کولو نو د هلکانو شور شو نو بدر علي صاحب ورته وایي چې ما ته پته ده چې ستاسو سته تلوار دی ځکه شاته موسیقي وکړه نو حاجي صاحب ناست دی مونږ ته هم پته ده چې ستاسو سته تلوار دی خو هغه دی خپل نمبر به تېر وزم له هره کاره ویر در پسې وکم که نه وزم له هره کاره ویر در پسې وکم که نه جانه له شنه سهاره ویر در پسې وکم که نه او ستا د کوڅو د ګشت ارمان به ګور ته وړم ښکاره ده ستا د کوڅو د ګشت ارمان به ګور ته وړم ښکاره ده زما شیرینه خاره ویر در پسې وکړم مننه ستا د کوڅو د ګشت ارمان به ګور ته وړم ښکاره ده زما شیرینه خاره ویر در پسې وکړم که نه او څه په خندا خندا رخصت شوې څه حیران دې پرېښود څه په خندا خندا رخصت شوې څه حیران دې پرېښود په زړه سنګینه یاره ویر در پسې وکړم که نه څه په خندا خندا رخصت شوې څه حیران دې پرېښود په زړه سنګینه یاره ویر در پسې وکړم که نه او په وخت د ګلو کې مې هار و د ازغو په غاړه په وخت د ګلو کې مې هار و د ازغو په غاړه اوس چې ته ځې بهاره ویر در پسې وکړم که نه او دلته مېلمه و یو تصویر له مودو هغه څه شو دلته مېلمه و یو تصویر له مودو هغه څه شو د آینې غباره ویر در پسې وکړم که نه دلته مېلمه و یو تصویر له مودو هغه څه شو د آینې غباره ویر در پسې وکړم که نه او ممتاز له ما روانېدو ما ویل و ممتازه ممتاز له ما روانېدو ما ویل و ممتازه چې لاړ شي وخت وپاره ویر در پسې وکړم که نه بل غزل ورسره یا شعر و ممتاز له ما روانېدو ما ویل و ممتازه چې زین وخت وپاره ویر در پسې وکړم چې څومره رایادېږي بس هومره به ووایم چې خپل ځان ته نارې وهمه ولې یې وهمه خپل ځان ته نارې وهمه ولې یې وهمه بندې دروازې وهمه ولې یې وهمه شپه ده او خالی خالی مې ذهن دې لګیا یم شپه ده او خالی خالی مې ذهن دې لګیا یم لاس په آینې وهمه ولې یې وهمه د صدر صاحب په دغو خپلو شعرونو د پروګرام اوله برخه